خبرې کوي د ټولو په اجازه. اول خو دغه کاروان صاحب چې دا بیچاره په خپل پنجاب کې اوسېږي، بیا راجګېږي بل چاته نصیحت کوي په خپله دی پنجاب. زه خو رښتیا پنجاب کې اوسېږم که نه، زه لا تر اوسه لاس راغلی ما ته وګوره ځان ته جنرال وایي جنرال ما ته فارغجي ته به شکر وباسې. ما ته غوږ ونیسه، زه درته وایم ما او تا سره معلوم یو، لږ صبر وکړه. کاروان زه دا پیژنم ما ته غوږ ونیسه، ما ته یې غوږ ونیسه، ما ته ښه غوږ ونیسه. زه مخکې هم درته وایم، اوس هم درته وایم، توهین یو تر بله مه سره کوئ. افغاناني لیفونه هم خلک ویني، دا د یو پوه شوې سپین معلوم دي، تور معلوم دي، شپه معلوم ده، ورځ معلوم ده. ښه ما ته ښه غوږ ونیسئ. الحمدلله خدای مې دې پنجاب ته زه مرګ دی وغواړم، چې پاکستان ته زه مرګ دی وغواړم. دا د یو ښه غوږ ونیسه، ما ته ښه په دې یو غوږ یې واوره. په دې زه په افغانستان کې یم، په کابل کې یم، دا د یو ژوند په کابل کې یم. و 2 بجې 3 دقیقې دې تاسو لایف وینم، زه تاسو سره غږېږم، پوه شوې. او کښ دا خو تا مبارزه نه شي کولی چې د افغان بیخ هم تاسو وایسته، والله د طالب بیخ هم وایسته. دا د یو د دولت ریښه کسان راشي، دولت سره تړاو نه لري. دغه قرباني لایف څوک د وروره لطفا دغه لایف له کنټرول کا قربا څوک ده؟ یو کس وغږېږي بیا بل کس ته نوبت. نو خو چې کوربار څوک ده، دا د نورو مایکونه بندوئ لطفا. دا د دورندیش صاحب لایف مه بندامه کوئ. بدرالدین صاحب اول خو زه له تاسو ضیاء الرحمن او بدرالدین نه دواړو نه په دې خفه یم چې دغه د بارکزي ورور د الله په ذات ما ته قسم یې وخوړ، وایي دا سړی ماغه کوي، دا بیچاره لیونی ده. ګوره دا مور او پلار اخ کړی ده، که نه یې زه به یې وایس میسیجونه دلته درته واچوم. د ده ورور ډېر یو دروند سړی ده، دا ډېر درندې کورنۍ نه ده. د مور ډېره یو مبارکه، لکه ته چې څنګه کړی، لکه څنګه چې د خپل ورور وویشتو خپل د ورېندارې په خاطر باندې، لکه څنګه چې د خپل ورور وویشتو د خپل ورېندارې په خاطر. دومره بې غیرتوب خو نه دی کړی. دا خپل ورور دې وویشتو د خپل ورېندارې په خاطر باندې، په پنډۍ کې ناستې، په پنجاب کې ناستې. راځئ چې لایف نه وځو، راځئ. ګوره بارکزی ګوره افغاناني ګوره هر څوک چې ظلم په افغان باندې ولس باندې کوي، د افغان په بچانو باندې غږیږي. هغه رئیس حسن خیل دا ډېر بې عقله دا کاروان خپل وخت پورې دې وغږېږي، د چا خبرو کې مداخله مه خپل وخت 2 دقیقې وخت د جنرال اوس راغلی دلته غږېږي، دا لایف د تا نه ده. دا د ګوره خبرې ته غوږ شه، کاروانه خبرې ته غوږ شه، خبرې ته غوږ شه. وای ډېر چې څوک غږېږي په هدف یې څوک نه پوهېږي. ګوره خبرې خپل وخت باندې غږه ما ته غوږ ونیسه. ما کومه ګنده خبر نه ده کړې. دا لایف نه ده، دا د تا لایف نه ده. ما ته موبین خان ګوره ما ته غوږ نه ده کړې چې غلط کسان ټارګټ نه درویشه دغه دا اوس ته نه وې درویشه ما ته غوږ ونیسه. خبرو درویش صاحب دلته ګوره د موبین صاحب د مخه 2-3 نفره نور دي. موبین صاحب دغه د حالات کوي د کاروان صاحب په خبرو کې یله کوم یو پرېږدي چې خپل نظر وړاندې کړي. دا ټوله یې نظر وړاندې کوي د کاروان خبرې اورېدلې. ما ته غوږ ونیسه. زندان ګوره زندان نه اوسېږي پنجاب کې نور ته پنجابی وایي غلی شه. بیا ما ته غوږ ونیسه. ما ته غوږ ونیسه. ګوره ما ته غوږ ونیسه. غلی شه که تخمات ته غوږ ونیسه که نه والله تخمات یار ما ته تخما یار موبین خان ته پرېږده د بارکزي قصه به نه کوو، پرېږده تیار سړی په خپل نوبت وغږېږي. مبینه ما کوم توهین تا ته نه ده کړی، تا شهادت مې توهین نه ده کړی. زه دواړه جانبین ته وایم چې ګوره توهین مه کوئ. ما ته غوږ ونیسه. تکینه ما ته جانبین پرېږده چې دا تا وزلي هغه د خدای بخښینه. ما ته غوږ ونیسه. دغه بل څوک راولله د تاثیر لاندې ما نسي راوستلی. زه یو پونځي فارغ سړی یم. دا د یو ما ته ښه غوږ ونیسه. که افغان زما خبر ته غوږ ونیسه. که افغان نه یې وروره زه خپل کار کوه. ته دا لیف هر وخت دا لیفونه ټارګټ کوې.
خلکو ته ریکارډ شوي خبرې د ما سره شته، ریکارډ شوي خبرې د ما سره ته خو ما ته غوږ بیا مې راوباسې، ما ته غوږ ونیسه. قسم په خدای 15 دقیقې میسیجونه ما درنه ریکارډ کړي، ما سره شته ستا څه ویلي. ته خو ما ته غوږ ونیسه وروره، ته خو ما ته غوږ ونیسه. زه خود لیونه یم، ګوره زه یووالي ته کار کوم، زه خود لیونه یم. زه خو خود لیونه یم چې افغان وژنې ته زه وایم چې افغان وژنه مه کوه. زه په دې لیونه مبین خان بیا د بارګزي خبره کېږي، د بارګزي خبره مه ترې جوړوي، پرېږده دی وغږېږي، ته به په خپل نوبت وغږېږې. بس کسې بارګزي دا زموږ د سټوډیو ټوله ګډه وړه کړه. ګوره ما ته په خپل نوبت وغږېږه. زه درې خبرې درته کوم، بیا لایب د تا ده ته غږېږه. زه دواړو ته وایم، هم تا ته نه، زه دواړو ته یم چې افغانان توهینونه شهیدانو ته مه کوئ. هغه دوه ملګري راغلي دي، هغه ضیاء الرحمن او بدر ځلاند کره اخلي نو راجګې که راجګې که توهین مه کوئ شهیدانو ته. یووالي ته کار وکئ، سولې ته کار وکئ، اتفاق ته کار وکئ. پاتې شوه خو ما مخکې هم درته ویلي که رښتیا افغانان یې راسي د افغانستان خاورې ته، راسي په افغانستان کې ژوند وکئ، دا به یو. او دا مه کوئ چې یو تر بله توهین کوي. یو شهید سوی دا، بل ورته یې فلانی مې په مېره غېږ کې مې مړ کړه، او بل ورته یې نه. نور تاسې دواړه د ما یې، که څوک هم له صحیح زه هم در باندې شم، که ما څوک له صحیح ته را باندې شرمېږې. خو په دې خاطر زه وایم چې راځئ یووالي ته کار وکړئ، اتحاد اتفاق ته کار وکړئ. پاتې شو ته ما ته زه پنجاب کې اوسېږم، که پنجاب کې اوسېږم زه افغان یم، زه افغانیت ته کار کوم، زه خپل دین ته کار کوم، خپل اسلام ته کار کوم، خپل یووالي ته کار کوم. که په دې ما څوک ارجنټ بولي، 100 وارې دغه ارجنټي کوم، 100 وارې د غلامي کوم. زه په مخه دی ښه. کاروان صاحب راځي دغه ناخواله من کې زړه ډېرې دي او داسې پښتو کې یو متل دی وایي داسې ممیزک نسته چې په کونه پسې چوباکونه لري. دغه مشکلات ټول لري، خو راځي دغه یو د بل عیبونه به نه راسپړو سره یو بل ته به د مینې لاس ورکو، نور به دغه د مینې باب را پرانیزو. دغه ناخواله خو موږ 43 کاله دومره سره وجنګولو چې والله بالله په څومره علاقه د ځنګل د ځنګلو حیوانات هم دونه سره ونجنګېدل لکه موږ چې خپل افغانانو دا 43 کاله سره وخوړل، ولکن کومه کاتې نتیجه ترې نه لیدلې. نو که خبره دا ده چې دغه زړه بدوالي ته او دا پیغورونه ته او دغه د چوکاټ نه بهر خبرې دا ولکه د موږ تاسو شان شوکت سره کېنه. درویش صاحب دغه لاندې کمنټونه ته وګوره. زه من حیث یو افغان یو مسلمان د تا لایف ته راځم، کمنټونو کې خلک کنځلې کوي، بعد راد وایي که کنځل د حل لارې خو زه به یې مکم. خو دا خو د بارګزی راغی دلته دغه بادر رور ته د خور او مور کنځلې وکړلې. دا نه ورته ویلې ده یو پیغور ورکړه، هغه هم پیغور ورکړه، مګر د بارګزي سره زه قسم په خدای زه بارګزي سره له هغه وروسته چې زه د ده له مور له مرګه خبر شوم، دا ډېر نږدې نه زه پېژنم. ما دغه سږ کال اختر هم د دوی په کور کې دوه ورځې تېر کړی ده. ورور راغلی ما ته ډېر وویل چې دغه سړی بیچاره مریض ده، دې سره کار مه لرئ. دغه دواړو نه ما ګیله وکړه، دې سره موږ په خپلو لایفو کې هغه نه وروسته نه رااخلو. ځکه چې یو د چا مشر درته وایي، د کور غړی درته وایي مور یې په وفات شوله، موږ یې دعا ته ورغلي، یو بیبي عجیب مور یې وال چې د الله په ذات قسم چې دنه خفه و. نو هغه په حق ورسېده، موږ په خپل لایف کې دعا ورته وکړه، په موږ یې حق و، د موږ مور ده، تنه یې ده نه ده. اوس که زه د بارګزي مور ته خدای مکه کنځلې کوم، خو هغه ورونه یې د تره زامن یې ټول ما ته بد وایي. ولې د یو بل مورګان یاد کړو، دلته راله د پنجاب غلام دا د ښه کاروانه ته پنجاب کې اوسېږي، افغانستان ته کار کوي، ته نر سړی، بل څوک په پنجاب کې اوسي او افغانستان ته کار کوي هغه غلام ده. ګوره 14 لکه افغان مهاجرین تنها په پاکستان کې دي، همداسې په ایران کې دي، په اروپا کې دي، په سعودي کې دي، په عربو کې دي، ټوله دنیا کې دستور د دنیا داسې ده. برطانویان ځي په عربو کې اوسېږي، عرب ځي په برطانیې کې اوسېږي. نن دنیا یوه قطبي ده، په اوسه هر سړی کولی شي چې یو طرف ته لاړ شي. ټوله دنیا هغه وختونه نه دي چې یو سړی به د یو ملک بل ملک ته به نشو تللی، هېوادونه یو بل ته نږدې سوي، تجارتونه دي، بزنس ده. افغانستان په معضلې باندې دلته ګوره بعضې خلک وایي دغه نن چې کوم درد موږ تېر کړی ده دغه 2 ورځې څومره توهین کوي. آیا که همدقسې کار طالبانو کړی وای تاسو به نن لیدلي په سوشل میډیا کې
لیکن د موږ ټولو ته توصیه دا مبین خان په خپل استودیو کې مشکل نه و دا کیمرا خو اخلاص کا اوس مخ نه پټه ته په خپل لایف راځي کیمرا د اخلاص کړي خبره د خلک صحیح شکل دی وګوري لک تیار ده درویش صاحب لک تیار ده ځکه خیر مشکل دی مخ او تیار ده کني کومه د سدا درویش صاحب چې افغانستان ګوره دغه نن چې موږ درد اسلام پالو مبارزینو عام افغانانو حتی مخالف خلکو دا ویډیوګانې وکتلې دا له انسانیت لري موږ په خپل لایف کې توصیه وکړو چې ترغو د انتقام خبره مه کوئ چې تر څو پورې دا یوه دسیسه وه دا یو پلان و دا جوړ شوی دی همدې دپاره چې یو څو لنډغر یو څو وحشیان راجیګ شي او دغسې عملو کې دا خبره په داسې حساس وخت کې رسنیزه کړي چې یعنی انسانیت دا شی نه شي زغملی بیا موږ ټولو ملګرو ته اسلامي امارت مجاهدینو ته پیغام دا ورکړه په دا شل کاله کې مان صاحب داسې د حکومت لخوا دا رقم کړنه نه ولیدلې خو دا حتما دا یوه دسیسه وه چې جوړوي هغه کړی دا کارونه کوي چې هغه ما مخکې مې ویلې چې په جنګ کې آسونه چاغوي رئیس دا هغه کړی دی چې ستوري مخه لږ صبر وکړه کاروان ته مداخله مه کوه دومره هوښیار نه خو لږ صبر وکړه که نه لږ صبر وکړه نوبت کې دې مونږ خاموش وو مایک دې بند کړه 15 کسان چې وغږېده بیا به ته غږېږې مایک بند کړه اصول دی هغه آداب مراعات کړه که چېرته مونږ داسې خبرې کوو زه درته وایم د صلح تږې له ټولو نه زیات زه یم که په افغانستان کې صلح راځي تر ټولو لومبی زه هغه چاته غېږ ورکوم چې دا 6 کاله زه مرګ پسې ګرځم زه به ورځم چې راځه د ما او د تا وروري ده همداسې جانب مقابل باید سولې ته لیوالتیا وښیي تر ټولو دردېدلي خلک هغه څوک دي چې د امریکانو په مقابل کې ولاړ دي څوک چې د امریکانو تر څنګ دي هغوی خو عیش او عشرت کوي بلندمنزلې په دوبیو په اماراتو کې د اسمان سره خوله لګوي هغه څوک د دې صلح طرفدار دي د دې اوربند طرفدار دي د بین الافغاني خبرو طرفدار دي چې هغه نن زیات د همدغه جګړې قرباني ده ته ورشه دا له کابل نه لږ د باندې ووځه چې څه حالت ده په خلکو باندې طالب دا جګړه له مستۍ نه کوي دا الهي فریضه ده مجبوره ده له خپل عزت نه دفاع وکړي که چېرته دغه جهاد نه وای نن به بیا یوه پیغلوټه په جرمني کې لاستې سره ګرځېدله چې زه د جرمني فوجي یم او یوه تومانچه به یې ته خر کې وهلې وه د مستعدي خلکو نه پوښتنه وکړه چې په 2002 کال کې دلته امریکایان راغلل هلته یو کاریز ده مایان پکې اوسېږي لوڅ لپړ نر او ښځه امریکایي عسکرو لمبل زه پرېږدم چې راشي دلته د ما ولس ورشه هغه ملکونه چې امریکا اشغال کړي ورته نن یې وګوره نسل یې څوک نشي پېژندلی امریکایان وځي ټولو نه غټه خوشبختي دغه د موږ غني که موږ ته څه راکولی نه شي موږ نه د څه اخلي نه د افغانستان ډېر قدرونه لري ښه خلک لري بااستعداده خلک لري موږ انجینران ډاکټران له پوهنتونونو فارغ التحصیل خلک په سندونه یې په لاس کې هغوی ته وظیفې نشته د ترکیې د اوبو د سمندر خوراک شول دغه په اروپا کې دغه خلک چې د اناج د تورس د هر یو نه پوښتنه وکړه چې په کوم حالت کې تل افغانستان نه وتلی په دې کې انجینران ډاکټران پیلوټان هغه خلک دي ولې د کابل حکومت ورته وظیفې ورنه کړلې ولې غدر وشو ولې یو څوک چې په هېڅ خبر نه ده هغه ته د مارشالي رتبه ورکول ته د دې مارشالي مستحق په دې نظام کې بل څوک نه و ولې هغه خلک چې تاسو ورته اتلان ویلې په دغه نظام کې ولې په کور کېنول دلته زور بالای زور ده وای دلته د علم قدر نه کوي څوک دا درته چا ویل کتابونه زده کړه دلته د زور د پاسه زور چلیږي درنې لغت یو سکونه زده کړه دلته د تعلیم قدر نشته مکتبونه دوی بمباري کلینیکونه دوی بمباري مدرسې دوی بمباري نن چې موږ سولې ته وړاندې کېږو داسې یو ویډیو رسنیو ته راځي چې د هر افغان زړه پې باندې ودردېده والله په بالله چې قربانۍ ته سړی څاروی علالوي که په دغه رقم بېرحمۍ باندې ووهي دا افغانانو دا مسلمانانو دا پنجابیان نه وو دا له پنجاب نه وو راغلي دا حتی که اسرائیلو په دغه رقم ظلم په دغه رقم وحشت دا په دې خو نه کېږي چې وغندل شي ولې عاملین مجازات کېږي نه ولې دا کله په ټانک پورې کشې کله مکیازې پې باندې کې کله سوځې کله څه موبین خان دا خو زه ګوره په دې لایف کې د ټولو خلکو سره وعده کوم چې والله بله دا عمل چې چا کړی دا به په سزا رسېږي حکومت هم داسې پټې سترګې نه ده حکومت هم داسې نه ده چې بس دا خبره ختمه شوه دې به پلټنې کېږي موږ ټولو غږ پې وکړو دا ولس دغه نن چې په سواو کسانو نن په خپل غاوازو چت کړی دی دا خو حکومت خو نه ده هلته حکومتي کسان راغلي هغه یې اوري تباه وګورئ دغه پلټنه وشي
ومنګ وایي ملي اردو په سر باندې چې په سرونو باندې چې فوټبالو کې د جنرال صاحب په یو ورځ امپیران نه غسه ولې دی راوړه ثبوت راوړه دغه عمل طالب کوي و جنرال صاحب راوړه مهرباني راوړه حبیب ساکت مخ کې تیار څه دي دغه ډیر مهم وخت و دا په څوله د پاند سر ته راغلی دا د پاند سر نه تاسې و دا څوله بیرته ولې بیایي اوس هر سړی د وزلو کار کوي بد کوي کاغار څوک ده جنرال صاحب دی ولې وشړه هو چار سړی کوي د سولې وخت راغی سولې طریقې نه کنه امریکایان سره خو د معاهده امضا کړله زیاتیږي دوی دغه د یو څه عکسونه په دې فیسبوک باندې کې راغله دلته ورته چې ګوري امریکایانو بیس ولا خلک ودرېدلي طالبان ورته امنیت نیولی ده که نه نو دغه څه خبره کومه که نه ګوره جنرال صاحب د تا خبره دوی په خارج پالیسي کې ډېر تکړه دي اورې دا جنرال دی نه دي ماله دا جنرال دی خارجي پالیسي کې ډېر تکړه دي سولې ته باید کار وشي امریکایي اشغالګر د موږ له ملکه ووځي دا ملک د موږ تاسو ټوله ده دې کې تنا دا د طالب نه ده ولې موږ امریکایي اشغالګر په خپل ملک له توپکو سره وزغمو وځي دا ملک د موږ دا خاوره د موږ د دې واکمنان باید موږ واوسېږو امن دې راسي شرعي نظام دې راسي همدغه چې موږ ورته شټاسری وایو څنګه وکم چې ته ما شهیدان په تبرګۍ باندې وایي زه څنګه سوله وکم چې ته ما شهیدانو توهین کوې زه یو خبره تا ته وکم ته سولې ته راسه سوله وکړه سلا دې پرېږده لکه دغه نور تنظیمونه غوندې راسه خیاله خبره ته خو توپک تر هغه پورې زه په ځمکه نه ږدم چې شرعي نظام مې نه وي راوستی خبره ته خو غوږ ونیسه که نه چې بیا به لایف به تا ته کوو 3-4 کاله دی اشرف غني پاتې دي تا ته به هر څه کوو به تا ته لایف 4 کاله چې سترګې پټې که 4 کاله کېږي تا ته به 2 ورځې صبر نسو کولی وربان ته 2 ورځې یو ساعت موږ وایو چې سبا وربان کېږي چې دا وسوسي یعنې 2 ورځې ته 2 ورځې په دې صبر نسو کولی د انسان وینه خو تا ته سره ولاکه ارزښت لري دا وروره زه درته وایم زه 2 ورځې صبر نشم کولی دا جګړه روانوي باید دا اوس بنده شي ته وایې انسان وینه ارزښت نه لري بنده که که نه و جنرال صاحب راسه که نه سوله راسه چې دا کمې وکړې دا غلطیانې دي په دولت کې غلط وروره بندیان خوشې شول بندیان خوشې شول د طالبانو وګورئ اعلامیه وګورئ بین الافغاني مذاکرات طالبان وایي څنګه بندیان خوش دي د لیست مطابق یوه هفته پس بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي اوله ماده دا ګوره ورکم اعلان شوی ده خو دغه وحشت نه وروسته بیا یو ځل د اور هغه ته پټرول ور واچول شو دا خو اوس داسې خو نه ده که نه دا خو حتما کومه کړۍ ده چې دغه رقم ګن جوړی لکه په طالبانو کې هم دغسې ښه خلک او خراب خلک سره موږ نه وایو چې ټول طالبان ښه خلک دي اوس هغه د ګوره اوچته پاکستان اعلان وکړه چې موږ څوک په افغانستان کې دغه طالبان دي هغې سره موږ د کوډي نه د هغه د خټکو نه یو پروسه د طالبانو پاکستان هم داسې اوداس ماتېږي زاول دسته ډارېږي یو جنرال صاحب زه په شمشتو کې اوسېدلی یم د ډار بارکزي د کورم ده بارکزي خبره موږ ټول سره ورونه یې که طالب ده که هغه ده تره زمونه په طالبانو کې نور مې په ملي اردو کې تا د تره زمون په طالبانو کې ته په نور به په ملي اردو کې ته یې ما یې تره زوی وزنې زه یې تا د تره زوی وزنې لکه مخکې خو دغسې بین الافغاني ګوره بین الافغاني مذاکرات داسې نه کېږي چې بندیان دې په بندیخانه کې پروت وي وروره ته به خپلې مزې کوه ته خپل شرطونه ږده او زه به دې 15 کال لپاره نه
امنیت دې راشي دغه اوس دې هر څه ختم شي ټول نظام مبین خان بندیان خو بندیان مسله خو نور بیا مخکې روانه چې د بندیان مسله خو درویش دا د څو ساده خبره کوي دغه تنظیم 400 بندیانو له جملې اتیا کسان نن خوشي شوي دي چې اول معلومات ترلاسه کوي بیا دغه نور باقي مانده ټول خدای خوشي کوي درویش صاحب پوهېږي طالبان څه وایي هغه کس چې 3 اشترارویانې وژلي دي هغه چې را خوشي نه شي مذاکرات نه کوو ګوره هغه به خوشي کېږي هغه د مونږ یو اتل د هغه اشغالګر وژلي 400 بندیانو مسله وه 400 بندیانو مسله وه که دا کین کې کپین کې خو دا 400 خلاصوي فرمان لاسلیک 400 خلاصي هغه کس چې اشترارویانې وژلي دي هغه به په دې لیست کې ده په دې 400 کې هغه به دغه لیست خو د هغه کسانو چې کوم لیست دوی ورکړی هغه لیست خو چې ورکړی هغه راخلاصوي فرمان لاسلیک مشکل حل اوس پکې نوې خبره راوتلې ده چې 8 کسان دي هغه نه راخوشي کوي دغه د اشترارویانې دي که یو دي که نیم ده دغه کسان 400 چې کوم فرمان دغه استعلام کې دغه کسانو نومونه موجود دا ټول خلاصېږي هېڅ خبره خو عادي نه کېږي دا مشکل نه کېږي رئیس صاحب ډېر په بخښنې سره جنرال صاحب 8 کسان نه د 8 کسانو په سر مې ټول افغانستان مړ کړ رئیس صاحب دوی داسې وایي که ته ورسره یو زر طالبان اردو ملي ورولېږي چې دا در سره بندیان کوي هم دې نه مني ته وایې ولې چې دا ټول ورخوش دوی وایي چې د تا نظام کفري ده د تا حکومت کفري ده مونږ به منئ اسلامي نظام به منئ د تا دا ټوله پاچاهي به مونږ ته تسلیموي بیا یې مونږ منو دا ورسره منې دا ارمان به ګور توړي ګوره ما ته غوږ ونیسته ما ته غوږ ونیسته سوال ما په زارۍ ما ته ټول 40 کاله کچکول په غاړه کې اچولی یو کور په کور مې ګرځاوه عربو نه مې پیسې راوړې عجبو نه مې پیسې راوړې عیسایانو نه مې راوړې بودایانو نه مې راوړې ټول دنیا نه مې دا چنده راټوله کړه دغه ګوډو مات نظام مې پې جوړ کړی دا نظام نه درویش صاحب نه دا د افغانانو وژلي کفري نظام د پخلی درته وایي دا نه منو اسلامي نظام غواړو دی دې ما ته تشریح کړي چې دې کې کوم ځای کفري ده تشریح ما ته غوږ ونیسته سیده په دې نظام کې به کمی پیشي وي کومه ماده به مخکې وروسته وي دا به اصلاح کو خو ړنګوو یې نه د ړنګولو دا موږ نه غواړو هېڅ افغان نه غواړي چې دغه شته نظام د 20 کالو د کچکول په غاړه وګرځاوه دا نظام ته ړنګ کړي دا بالکل نه کچکول دې نه ده ګرځولی دا د افغانانو وژلي دي خونبها دې اخیستې له امریکانو نه د نجیب غوندې به ډاکټر اشرف غني راځوړندوو لکه څنګه چې مخکې راغلي وو دغسې به دا نظام موږ ته پرېږدئ اسلامي امارت به منئ غلطه خبره ولا که د اشرف غني دی ولا که د اشرف غني دی شي ته هم څوک وګوري دا څه خبره ده اشرف خبره ده نظام رنګول نشته درویش صاحب رنګول نشته بېادبي مه کوئ ګوره دغه نظام دغه اوس چې کوم امرالله صالح دوستم پلانکی په هر کې ناست دي دا چار موږ نه د سره منو دا این ارمان ګور به جنرال صاحب تراسه د ولس په وټونو باندې ته خدای پاک زه ووټ بیخي منم نه زه بیخي وابیبه دوی دا 20 کاله کېږي هر د نیولی ده په هر کې بیرغونه زړولي دي وروره 20 کاله کېږي ما ته غوږ ونیسئ یو ملت رئیس ته ما ته وخت راکړه رئیس ته ما ته وخت راکړه رئیس ته ما ته وخت راکړه دا 30 کاله کېږي دا هر دی نیولی ده ګوره ما ته غوږ ونیسئ چا له پنجاب نیولی چا له ایران نیولی ما ته غوږ ونیسه زما لمبر د زبتاس دی زما لمبر د تا خبرو جواب درکو د تا د خبرو جواب درکو بل به راکړي نوبت راغی د تا د خبرو جواب راغی نوبت جواب ما ته غوږ ونیسه ما ته ښه غوږ ونیسه باند کا مایک دا خوبونه اوبو ته ووایي
صحیح شو مایک د بند تا خو بندیان درته نظام ده درته اردو ده نه خوشی کوه تا خو بندیان درته بدرې رنګه بیرغ منې درته بدرې رنګه بیرغ منې سره خاتونم زیړ کړي ولس نه خبره له ولس سره مینه ده له ولس نمستر نه دی پرې کړی له ولس په منځ کې بم نه دی الوزولی موږ ته د ولس موږ حقوق پېژنو موږ حقوق باندې ارګم پرېږدو ارګ بم پرېږدي ولس د مینې په خاطر ګوره همدغه ولس به په چټ چټ کې وي همدغه ولس دا ځلان ته نوبت ورکوي پالیسي لري زاموس پالیسي لري پنجاب کو ایران خبره سره پوسی او دا مفهوم خلک صحیح واخلي او کوم داوی وو بیا یو خبرم سره نه پیږو ډیر په بخنه سره یو بیا د بیمه کوي ګوره د بیمه کوي په نوبت یو کس سوال کوي جنرال صاحب هر چانه سوال کوي بند کوي مایک بند کا مایک بند کا ما ته وګورستا مایک بند کا لا مایک بند کا کاروان صاحب کاروان صاحب درویش صاحب ته مشري کوي کاروان مشر دی لایب دما د لایب مشر ګوره ته مشر کاروان صاحب هم دا حبیب صاحب هم دا مبین صاحب هم دا ګوره درویش صاحب خبرې کوم دی ولست د اشرف غنی خبرې چای نه جوړو مهرباني او کس رئیس واخلي کاروان صاحب یو شیر خو لملما کا کاروان صاحب یو شیر لملما کا یا د توپ یا دوه لملما به کوم ما ته وګورم ګوره بیا رئیس بیا چې کینې توهین کې ما ته وګونیسا منګ افغانان یو الحمدلله افغاني باندې ویاړ کاروان صاحب نه پکم کته خو بیټری خړلې جنرال تورتوای دا پنر نه دا وخته جنرال تورتوای تاریخ دا خاموش خپل دې بنده کا چې تاسو جوابونه درکم کاروان صاحب جوابونه نه غواړم تاسو بدرالدین اورور ته یو شیر لملما کا بدرالدین اورور شیر لملما کوم تل غواګونی کاروان صاحب تل غواګونی سا زړه مې له تور وینو ډاک ته یو لا په وښ کې ورته راواچوه چې دا اوبه ترې ووځي او په دې پټۍ کې شنه واښه نسته د ټوپک یو مرمۍ وخوړوه درویش صاحب بخښنه ډېره غواړم مخته مې څو خبرې تیزې وکړې د باریکزی صاحب خو به نه ورته خو باریکزی به لیونی ده ډېره بخښنه غواړم درویش صاحب چې یو سکند کې دغه په خلاف خبره وکړه هغه نستره بیا د اقدام کته کومه ځکه که هغه مخامخ وای بیا مې سره خوشي کولی د ما کار نه و دا چې ټول افغانانو د خو زه دا وایم چې ګورئ مه کوئ په خدای که به دا جنګو باندې افغانستان ته هم خیر ورسېږي ځان ته هم نه رسېږي ملت ته هم نه رسېږي هسې خپلې خولې سره بدوئ او افغانستان کې نور خلک جنګو ته هڅوئ سره بالکل درویش صاحب دلته چې موږ راځو یا تا په خاطر راځو کنه یقین وکړه مبین صاحب دغه د موجود د یو نیم دوه کاله کېږي دغو خیاطانو دغو سره موږ وډه وروډه هېڅ فایده نه کوي هغه ته بېل سپکو ویلو کمزور نه هېڅ هم نه خېږي موږ پرېکړه وکړه چې نه بځو خو تا ته چې راځو تا لایف لږ ادبي ده کنځلې او بد رد نسته کې نو دلته ځکه په دې خاطر راځو او که داسې زه خبر وای چې دلته باریکزی ما ته دومره خولو راچوي او داسې به خبرې دی کوي زه یقین په خدای وکړه درویش صاحب زه نه راتلم خو بیا هم د تا د لایف موضوع چې صلح باره کې ده صلح موږ غواړو به درویش صاحب خو که صلح څوک په دې تعریف کوي چې طالب دی راشي تسلیم دي شي که صلح څوک په دې تعریف کوي چې طالب یو تنظیم په صفت راشي په دغه چټل نظام کې د ګډون وشي که صلح څوک په دې تعریف کوي د شل کلنې قربانۍ د تورو خاورو سره خاورې شي که صلح څوک په دې تعریف کوي چې طالب د ټوپک کېږدي بیرته مدرسې ته ولاړ شي د امریکایانو مباسل ټولې قربانۍ اسې اوبو ته لاړلې او که صلح په څوک په دې تعریف کوي چې دغه ستل په ساده ډک نظام چې په هر اداره کې درویش صاحب ته معلومات دي حتی چې سړی ګوره فرضي حج ادا کوي په هغه کې هم فساد ده نور خو لا پرېږده په هره اداره کې که تذکره راخلي که ویزه لګوي په هره شعبه کې فساد تر اوج ته رسېدلی ده که څوک صلح په دې تعریف کوي چې په دې نظام کې به طالب هم راګډ شي دا خو خوب و خیال ده دلته بین افغاني خبرې به شروع کړي افغان صاحب مهرباني وکړه
وکړ څه چپ کا یو کس وګورئ یو کس وګورئ زه درته خبره کوم دا غلطه وای کړه ته کوم خاص لري افغانستان ته هغه تر خبره خاصه کړل یو خو دې په یو خو دې مړی کې د خورما خاصه کنه کته خبره نه څه کوي ودر چې خبره ختمه کې به تر او دا خبره ختمه کوم یا کنځا وکړه کته دا غلط انټرنیټ د قصه ده نه بس دغه کې نور د خبره سم نوبت باندې ترخه روړاندې کې کنه ترخه نه روړاندې کې خالي غلط حواله د خورما خاصه کده نه مړی نه لري کا خدا دې مبارک نه خطه کې چې شي ستنه د صفا کا غلط نو مو چې سره په ځان باندې د جنرالي خیده ګوره حبیبه زه خبره راته یار هغه تر پوسټول واغږي تر و مچ مره دانګه خدای هله کوم زه تاسو سره راګم تاسو ما ست ته خو یو د طالبانو ویان ته د څو ترخه مخاوام یو دا د ما فوجان دي غلای حبیبه یو د قماته وخرا کډیر په بخنه سره ګورم دوی د دا وایي ګوره دوی ته د موږ نظام د موږ ملت هیڅ شی هم نه ښکاري دوی دا وایي چې دوی سره کومه ولسوالي سته کومه ولسوالي تصرف کې ده په دې کابل ټول په تصرف کې یو دغه زیدرتان دوی دا وایي چې دا خلک د ټول د افغانستان نه ووزي بالکل چې دا څوک په نظام کې د جنرال دوستم دا بل دغه کومه خبره چې تاسو کوي دغه د کوم درد دوا کېدای شي د کوم زخم الحمدلله خاصنګ ومني در سره دا خلک دوی وایي چې سپینه جنرال پارکونه درودای د سره درویش زه خپل خبره پورا کوم زه خپل خبره پورا کوم به ته خبره وکړم اسلامي حکومت نوي اسلامي نظام نوي ټول غواړي خو په دې شکل نه چې دا ټول افغانستان نو باسي او دوی راسي چې دا بار وی جنرال صاحب په خپل لایف کې چې موږ باشرف غنی د نجیب غوندې راځوړندو د موږ نظام به منی د هر شی به ختميږي بیا به موږ دا تور سره منی څوک یې منی ګوره یو سړی وایي زه درې کله ټوپ اچوم بل ورته دا ګرځ د میدان دا معلومه سي دا خو نن سکشل کله مختم د تاسو ناری ویل چې طالب نستا طالب پلان د طالب ام دغه د تاسو په اصطلاح د پنجاب غلام طالب ته زاري نه کوي امریکا زاري نه ورته کوي په ناتل اسمه چې په باندې خوږيږي و ورته باندې خوږيږي تاسو باندې نور څوک نه کوي کنن کور نه ډزي افغان ته بزور ورځي ماشومان د تاسو الله زقتلی عوام ته بزور ډوډۍ غواړي عوامونه بزور افغانستان ملت نه بزور قانون د کې بځان وایي چې دا افغانستان خلکو ته لاس ورغلي تاسو په دې لسته ګوري چې تاسو سره عمل کیږي د دوی ملي جرګي انتظار باسي کبار ته رانغلي تاسو افغان جوړه مونږ د دوی ملي جرګي انتظار باسي تاسو سره به دی ورته هغه عمل کیږي هغه عمل ولاکم نه جوي او نه څوک افغان کور کې مم دا ور نه پرې د تاسو ملي به دا ورته سوځيږي افغان دا تاریخ بیا نه تکراریږي چې ته به دا فکر د 2000 لا استخلاص تور دي تیرا لا استخلاص امریکا توکیداری کوي کنه ته امریکا ته ځان خوري خپل ډول ته مګړي کنه خو دې تاسو ورور جانانا په یو الحمدلله بحث سلم غوږونی صاحب باندې تاسو سره وختلې تاسو په لوی جرګې ته په زور راځي اخلاص الله څنګه سولا لا استخلاص تور دي ترا بس اخلاص تور دي ترا ګوره هر خوانه د وزنم په زړه بنه زړه مو ګوره افغان غوږونی سیته قسم ده کده بحث سولي افغان کاروان یار دا چې یو د خدا کړه سره تمام زور چې وطن کې امن راځي وطن کې نور دا وینه تویدل باندې تاسو نورم زیاتوي تاسو ما توبه نستاهل والله قسمت الله بينا بماني افغانستان ولس بماني افغانستان نظام بماني همدغه نظام بماني ولا دوستان بماني ولا ټول بماني خصمه
منو یې په کاروان صاحب دا نظام بیا نه ګډېږي دا نظام بیا پنجاب کاروانه بیا د پنجاب ته نه توجیه کېږي کاروانه دلته زمریان خدای دې تا دومره تکړه کړي کاروانه بیا خپل پالیسي د خپل وطن خدای دې ورته خاوره ساتي ولس ساتي موږ دغه وروست د تا جنرال چې راغلی دا ویل ستري لیکي اوس ستري زیړي لیکي دا د ولس راخباره دا موږ دلته ډېر انتظار وکړو موږ ته وخت راکړئ نو افغان فوز دلته خو کاروان راغلی د کاروان چپلاره مو لکه خبرې چې کاروان خو ځان ته د سایکل بیټرۍ لګولې ده ولکه موږ د نظر ورکو د موضوع په اړه زه حق خبرې کوم حق خبرې کوم دلته افغان ته کاروان ته افغان نه یې ته خو د افغان زه وزنم په دا سر یې ولم ته څه شي بیا سر یې که بیخي وزل ما کوي وزل